اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. سیف اللہ خان تابع گا یو اہم موضوع تاو شیرشاہ واجی عبدالغنی مس کردی ناغا بیا پا کیسٹ شو آگئی اغا عقیدہ ختم نبوت تا عقیدہ سا عقیدہ ختم نبوت نا بریف نہ اڑے تفصیلی شے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ آیات کا غچ واسطہ پروردگار ستا من بنی آدم دا اولاد آدم من ظهورهم د شاگانو دوی نه ذریت اولاد دوی نو دی خو ګوره په عالم ذر لتوی عالم ذر او د ذر معنا دا سر نری میں جان بھی څه دا سرکی میگان صحیح ذر ذال سره عالم ذر نو په عالم ذر کې چې هغه ته عالم مثال هم ویل شي صحیح ورته عالم مثال معنا چې دی یو لوی شی ورکوټه ماډل پېښ کړي بلډینګ کو دور لوی دی په انجینیر یو کچھ نه ماډل داسې نیم غز یا 3 فټه یا سوره ماډل پېښ کی حالانکه هغه بلډینګ چې وی هغه څنګه لکه ټوین ټاور صحیح ها مشتمونه خروا نو په عالم مثال کې الله تعالی د ټول انسانانو ماډل ځان ته مخکې کړ او دغه وګوره داسې یو جنریشن نو د شاګان نظر در بل جنریشن او د شاګان نه بل جنریشن شاګان نه بل جنریشن all of a sudden until the day of judgment چې دا څومره جنریشن راتل دا ټول د خدای مخې ته ولاړ دسو نو اسلام دی وګوره وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ آیات کا چاواز تا پروردگار تا من بنی آدم دا اولاد دا آدم من ظهورهم دا شاگانو دوی نذریتو اولادون دوی واشهدهم علی انفسهم ادوی گواهان کل علی انفسهم پزانونو دوی باندې نو دی ټول ځان ته مخې ته ودرول او بیا یې گواهان کړل پزانونو یعنی اقرار ته واغسته څه ته واغسته څه ورته وی وی الستو بربکم آیا نیمز رب پروردگار تاسو نلمبے ورطا اللہ تعالیٰ ہوئے چکل تاسو تو فیزیکل باڑای بانے پس بانے تو فیزیکل باڑای بانے دنیا تلڑ شئی نو ما تاسو لے یو دنیا جوڑا کرے دا سے پکی اسمانون دی دا سے پکی ازمکہ دا سے غرون دی دا سے بحرون دی دا سے دریابون دی دا سے ولی دی دا سے باغون دی دا سے منرلز دی دا سے حیوانات دی دا سے مرغان دی دا سے سپیس دی دا سے ہیونلی باڈیز دی ټول غټ غټ لسته ورته ورک او وی دې ټول باندې می تاسو له کنټرول درکړه دې تاسو به ایکسپلایټ کوئ دې ټول باندې می تاسو له کنټرول درکړه سیف الله خان به سپیس کنټرول کوي سبته سپیس به کنټرول کوي نو دې ټول باندې می تاسو له کنټرول در تاسو به ټول مالکان دي دې ټول شنو به مالکان به یي خو به اوس مونږ ډیر خوشاله شو او هر څه به مونږ مالکان دي اللہ تعالیٰ وی الستو بربکم تاسو مالک بزین تاسو ورہ دے ٹول سے مالکان جی دای بتاس تا سبجیکٹ تھی او تاسو با وایکن ما تا با سبجیکٹ تھی دای بٹول تاس تا سبجیکٹ تھی او تاسو با ما تا سبجیکٹ تھی دای بس تاسو حکم فالو کئی یعنی مانا تاسو با استفادہ کوئی صحیح او تاسو با زما حکم فالو کئی ہاں تم دا پارا صحیح دی تبینو تا نظر طرف صحیح دی ہاں دا برس تو ڈسکس کرو صحیح نا نوس اللہ تعالیٰ دے ټولو نه واغستل دا وعده ته واغستا چې دای بټول تاسو ته سبجیکټ یو تاسو با ما ته سبجیکټ یی د دوی نه به تاسو نه فاخلی او تاسو به د هغه په بدل کې زما هر حکم منئ صحیح شو دای بدل کې زما دا داسې لکه سیف الله خان ته سروس ملاو شي جاب ملاو شي څه ملاو شي جاب ملاو شي او ته باس دې او سپیشل برانچ په خپل کمپنۍ کې چې دې منیجر ته دې منیجر ته نو دا ټول خلک تا ته سبجیکټ دي دا ټول تا خو ته جنرال منیجر ته سبجیکټ خبر ده کې رااله نو اوس دې خو لګیا دي تاو به کوي چې تور ته څه آرډر کې نو ته باس تاو به کوي خو خپل جی ایم او جنرال منیجر No, okay. Now what will be the ultimate result? Fired.
خبر اوس دین باندې پوښه چې اوس دا ټول کائنات خو لګیاري مونږ وبې کوي کنه وبې کوي لګیاري ټول انسانانو به کوي چې څوک د خپل استعداد مطابق سوره فاتحه دی غوښتي شي نو اخلي کنه خو د خدای کوم حکم چې راځي مونږ یې وبې کوو مونږ هرو نه وایلیشنز کوو ته په کار خدای چې مونږ خدای په خوا فایر کړی دی دیو جل الله تعالی فرمای چې ولو يعجل الله للناس که خدای په عجلت باندې او په هیڅ کې خلقو ریټالیشن خودل چې هغه سکی او دغه سزا ورکول لقضی بینهم خدای وای کله به دې پیړه ورکشي هوا خدای وای زه ډیر حلیم او بردبارم زه نو وایم خلقو ته د ټایم ورکوم خبره ده کړه وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ اللہ تعالیٰ دوی گواہان کل پزانونو دوی او دوی تے ہوئے الست بربکم آیا نیم از رب ستاسو مالک ستاسو قالو بلا دوی ہوئے آو تر رب زمون گئے مونگا ٹولو سو ہوئے چی تر رب زمون فرعون ہوئے تر رب زمون گئے موسیٰ علیہ السلام ہوئے تر رب زمون گئے ابراہیم علیہ السلام ہوئے تر رب زمون گئے نمروز ہوئے تر رب زمون گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تر رب زمون گئے ابو جہل ہوئے طرف زمون گئے ما و تام ہوئے طرف زمون گئے رمس پیڈ ہوئے ہاں یس چی طرف زمون گئے ان گاڈ وی ٹرسٹ الست بربکم قالو بلا دے ٹولوے آؤ شہدنا وی بیئر وٹنس شہدنا مانا وی بیئر وٹنس مونگا اقرار کرو اس خدای وی دام ولی تاستا ریمائنڈ رہا خبر دا خبر میں تاستا پا دے قرآن کی ولی ریمائنڈ کا تاسو دغه یو ټریټي کړی د الله تعالی سره ان تقولو چودوائے تاسو پر وقت قیامت باندې ان كنا عن هذا غافلين چې مونږ ود دین به خبره مونږ ته نو پته چې مونږ دا شی اډمټ کړی دین الله وای ما په خبره کړی ما څه کړی تاسو کو فارګټفولنس شکاری تاسو کو فارګټ کړی دا ما درته دا یاد کړه چې تاسو کو دغه یو ټریټي کړی دا سره کړی دا یو معاهده مو خدای سره کړی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څومره انبیاء او رسول الله غلي دي د دې د دعوت خلاصه وا ټو ریمایند دیم دیٹ ویری ټریټي چې انسانان تصور یاد کی هغه معاهده او تقولو یادې د پاره چې نوای تاسو انما اشرک آباؤنا چې خبره دادا چې شرک کړو پلارانو زمونږه من قبل مخکر دینا وکنا ذریه من بعد او مونږ وو اولاد تابعدار پس د دوینا الله تعالی وای دا ایکسکیوز نه دی چې زه د معاهدې نه خبر نوم ځکه ما درته دریا راکړه او دا هم عذر نه دی چې ته وای چې مونږ ځکه شرک کو چې مونږ د پلارانو تابع یو الله تعالی وای د پلار تابع ځکه چې هغه د مشر دی نو زه خو د پلار نو مشر زما دا خبر وړم نه الله تعالی زوی چې تر پلار یاد نکي اتباع کې ځکه چې هغه سړي ها ستا مشران دي نو خدای وایي خدای غي نو مشر زما دا خبر وړم نه صحابه به طریقې سره عذر ولا خبر یاد شو کنه افتهلکنا آیا ہلاکے مونگا بما فعل المبتلون پاغ عمل بالے چکیے دا باطل پرستان وکذالکا او دغرنگ مفصل الآیات تفصیل سر بیانا مونگا الآیات مثالنا ولعلهم یرجعون دید پارا چی خلق رجوع کی اللہ تعالیٰ تا و حق دا وطلو علیہم نبع اللذی اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی او سٹیٹس ما چاہتا ورکڑی او دے دا سٹیٹس تقاضی پورا نکی یو پوزیشن میں ورکڑی او دے دا پوزیشن تقاضی پورا نکی نو داغی الٹیمیٹ ریزلٹ دیر تباہ کن بھی داغی نتیجہ دیتا نزلتا یو مثال ورکڑی دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے دا تورات یو لوی عالم دے نامے دا بلغم ابن باعورا بلغم ابن باعورا دا تورات دیر خری سائٹر و دیر لوی عالم باعورا او دے مستجاب الدعوات پا علم و عمل کے دمرہ تکلو چی دعا بے خدای قبل ولا صحیح نو دا موسیٰ علیہ السلام دشمنان ورطا اپروچ کرو موسیٰ علیہ السلام دشمنان ورطا اپروچ کرو لیکن یہ موسیٰ بانے بد دعاو کی علیہ السلام دوی توبہ استغفر اللہ سوائے موسیٰ علیہ السلام اپوزیشن اغبان بد دعا کول
دا خدای پیغمبر دی بهر تقدیر دوی ورته ډیر لوی خطیر مال 25 ملین ډالر سورا 25 میلیونه ډالر ورته پیشکش کړ چې دا دومره ډالر بدل کو د بیا ریجیکټ د بیا دا افر څه ریجیکټ کړ نو دوی ورته خیسته خزه پیش کړی شایسته خزه جنکای ورته پیش کړی چې دا بنه در پنه کا صحیح اوس دا څه لګیاو ورسره لګیاو تر دې چې کنوینس کړه تر دې چې کنوینس کړه نو اوس د دعا وکړه د موسی علیه السلام خلاف بد دعا په موسی په صرف کارانه کو خو دې انټنشن خو کار شو موسی علیه السلام باندې خو صرف کارانه شو خو دې انټنشن چې د دین پرې ودا د پیغمبر خلاف بد دعا کول د پیغمبر د مخالفت تصور کولم کفر دی سبلا خانه د پیغمبر د مخالفت تصور لا کفر دی دغه تصور نه عمل شروع کو صحیح د دین تقاضا پرې خو دا بالکل ادر به آرام شي څنګه شي مخالف شو 180 ډیګري ټرن وکړه الله تعالی هم داسې عجیب سزا ورکړه داسې عجیب چې دا جبه راوته څه وکړه دا جبه راوته دومره فصیح مقررو چې بیان لبه دنیا مخلوق راځم کې د موسی علیه السلام پسې ویم فصیح او الوکینټ سپیکر ده صحیح جبه راوته نو بیا خبرې کول خو پرې ده لکه د سپي په شان به غپ غپ کول سره کول لکه د سپي په شان به غفل کول صحیح د خیر په خبره به هم غفل کول ها د شر په خبره که چا به تاسو ته کو یعنی خبره به سره کول که چا به نه کو خبره نو الله تعالی فرمایي چې سره سپې نو ګندس پېنې جوړ کو الله دې معافي وکړي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي وَالْوَلَدُ إِبَانِ خبرو کی صدعا کس آتینا و آیاتنا چه ورکڑیو دتا مونگا آیاتون زمونگا فانسلخ ملها اس دے پاو گورا آیاتون انسلاخ دیتا وی انسلاخ دیتا لکه د جامینه چې سړی ځانو باسي څنګه ځانو باسي نو پته ولګی دا چې دا علم د عالم جاموي علم سي د عالم جامعي چې تقاضې نه پوره کوي دا داسې ویل کده د جامع نه ځان وستو چې سړی د جامع نه ځان راو باسي مسجي بے پردې شي څه شي بے پردې شي رسوا شي او شرمېږي الله دې مولا مان نه کی فانسلخ منها دیرا وتر جامع د علمنا فاتبعه الشیطان ولګید د پس شیطان فکانا پس دیو ګرځید من الغاوین د گمراهانو ولو شینا کچره مونږ غختلې لرفانا او بیا مونږ بده ډیر پورته کړو د دې علوم په اعتبار باندې ولکن لو لیکن دې اخلد الى الارض اخلد الى الارض دې وګوره علم سره کوم ځای ته بوزي ها یعنی ډیر بره رسي ډیر لوی مقام ورکړي صحیح دا علم هی وی چې سړی د بادشاہ هم نشي شي دا علم هی وی هغه سره پیسې نه نو وزیر نه بادشاہي ها خو لوی عالم دی او فی نو ناس چا سره بادشاہ سره په ارګ کې ناس بادشاہ سره نمره دا رنګ د خدای په نسبت باندې د دین علم ورسره نو د خدای په نسبت ها کوم مقام یعنی د پیغمبر مقام څه دی دا علم څه دی نو د ملت د امت کوم عالم چې دی نو مقصد دا دی چې د صرف پیغمبر نه نور مقام خدای هغه ورکړی دی ها سید جمال الدین افغانی نو دومره لوړ مقام الله تعالی ورکړی دی عالم لا اوس چې د دین تقاضې پوره نه کیو د علم تقاضې او د جامه ځان نو باسي نو دې ته الله تعالی ولکنه اخلد الى الارض د ځان را ارتاو قسمت دا خدای دې بوتر دومره لوړ د ځان زمکه تر ارتاو کو دومره اوچت دې په سبانه تل زکه د علم تقاضې پوره کولې روحاني پرواز کو د علم تقاضې پوره کولې روحاني پرواز کو نو دومره هاي باندې کله چې څوک هغه ټیچو تر کې دي نشي صحیح او ذکر د مادیات تر راغی شي خدا سره gold property bank balance $25 million and things like that نو دا لکه سړی چې ډیر بره نظام زمکه تر اخلاص کی ولكن لو اخلد الى الارض لیکن دیزان رامائل کزمکتا یعنی ذلت اختیار کر واتبع هواو عدتا بداریو کد خواہش بل فمثلو کمثل الکلب صفت د پشان دسپی دے ان تحمل علی الحس کتبائس کے گے دیس پی بانے الحس دے جبراو باسی سراو باسی جبراو ان غب غب کئی
وَإِن تَتْرُكُوا أَوْ كَفْرِقْدِي الْحَدِّ جَبَنَا وَبَاسِي ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ دا صفت قوم د آقوم كذبوا بآياتنا چه غي تکذیب کرو دایتون زمونگا فقصص القصص تبیان کا کسی دوی بانے لغلوں یتفکرون دید پارا چه دوی فکرو کی نو یو اضافی سپورٹ آیت نمبر یوصل دعا ہویاتا آیت نمبر یوصل دعا ہویاتا سورہ let me find out بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران سورہ آل عمران اور سورہ آل عمران ہاں آیت نمبر عطیہ په دغه عالم زور کې الله تعالی د عام انسانانو خدا وعده واغسته چې ټول کائنات به تاسو ایکسپلایټ کوي خو رب ما منئ رب ما منئ بیا د پیغمبرانو د ارواحونه خدای دا بل وعده واغسته سو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آیات کاغا چې واغستا الله تعالی میثاق النبیین وعده پیغمبرانو نا لما آتیتکم من کتاب چې خامخا در کوم بتا کتاب او حکمت ثم جاءکم رسول او چې بیا راشي تاسو پیغمبر مصدق لما معکم چې تصدیق کوونکې د هغه پیغام چې کوم تاسو سره دی لتؤمنون به نو تاسو به ایمان راړې دې پیغمبر باندې ولا تنصرون امداد وکوي دد نو هر یو پیغمبر د خدای د آدم علی السلام نواله تر عیسی علی السلام پورې 1,40,000 کم بیش پیغمبرانو دی خپل امت ته دعوت ورکو ورسره به دا ذکر کو چې د دې میسج انتها بکیږي په خاتم النبیین محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم نو تاسو دا عقیده وساتئ چې لاست او فائنل پروفیٹ د الله تعالی څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا په هغه میدان کې دا دویمه وعده خصوصیت سره چانه واغسته د پیغمبرانو انبیاءونه صحیح شو آیت نمبر 1 یا شکم ننی سبق کې ده چې د مثال د سپید سورہ مائدہ آیت نمبر 3 پیدامو کو یسألونک سوال کوي تانا ماذا احل لهم چې څه شی حلال کړی شوی دی دوی دپاره قل تو ورته ووایه احل لکم الطیبات حلال ګرځول شوی دی تاسو دپاره پاکیزه څیزونه وما غلمتم اشکار د هغه غلمتم چې تاسو تعلیم ورکړی دی من الجوارح جوارح جمع د جارحتون ده جارحه معنا زخمی کوونکې جارحه معنا زخمی کوونکې
او چې تاسو تعلیم ورکړې من الجوارح د زخمی کوونکو زناورو یا مرغانو نه مکلبینا په دې حالت کې مکلبینا چې تاسو تربیت ورکوي هغه ته تعلمون تعلیم ورکوي هغه ته مما علمکم الله هغه طریقه باندې چې تعلیم درکړې تاسو ته الله تعالی. اوس ګاډر جو سلطه وګوره انسان دی خود علم د تقاضې نه ځان بار راځته دی نو الله تعالی هغه د سپي په انداز وګورځو څه وي چې دا د سپي په عادت سپي دی دا د سپي ذکر کوي چې د ښکار تربیت دی ورکړي څه شي د ښکار کولو وای تربیت دی ورکړي او د تربیت اغستې چې تر څو پورې دا تربیت تقاضې پوره کړي نو پلی ته خدای دومره پاکه کړی دا چې تی په بسم الله الله اکبر باندې ښکار پسې ولېږي او مړ حیوان دل راړي نه هغه خوراک جایز دی. نو سپته ولګي دا چې انسان د علم تقاضا پوره نه کړي نو خدای وایي د سپي په شان دی. سپي چې یوې مسله باندې عمل وکړي سورام صرف یو مسله باندې یعنی د ښکار یو مسله ده صحیح نو په یو مسله باندې عمل وکړو خدای ور څومره لوی مقام ورکړي چې هغه سپي چې په لوشي کې خلو وای نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي درې ځله به وینځي او چې به امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي و ځله به وینځي یو وارو کې خاور وي امام احمد ابن حنبل وی اته ځله به وینځي او ځل به خاور پکې مخشي ولی دغه د خپل ډیره پلیته ده څه شه ده وګوره یو مسله ذکر او پاغه عمل تاسو مسله نه ذکرې پاغه باندې کما حق نو الله تعالی هغه پلیتی ولا دومره بدل کړه چې زناور څنګه والد بسم الله الله اکبر باندې تاولېګو که خېټه ولا والا که سینې ولا والا او مړک او دلې راوړو نو څه وکي حلال دی خوريږي پته ولګی دا چې د عمل دومره لوی برکت دی دا نه د عمل د علم علم باندې د عمل اذروایز علم بلغام بن بعوره سره هم دی خبره ده کړهلو اوس واپس راشي د دې وجه بابا و چې علمیت به عمل عالمانو څه وي چې علمیت به عمل عالمانو لکه ګند کتابونو په خربار شي بابا ډېر خبره کړې ده چې علمیت به عمل عالمانو لکه ګند کتابونو په خربار شي صحیح نو هر یو شی برکت لري خو باید چې تقاضې پوره کړي حج برکت لري کنه لري خو چې څوک تقاضې پوره کړي روزه برکت لري کنه لري خو باید چې تقاضې پوره کړي مونږ برکت لري کنه لري خو باید چې تقاضې پوره کړي کني بابا عبدالرحمن فرمای چې د کعبه په بزرګۍ کې څه شک نشتا کښته به چې فلخانه د خپل بابا غوړیا سره تاسو څه کیتا کړو ته ضرور دا وره صحیح ده سوکا $1 million ها او نو بابا سوئی چې د کعبه په بزرګۍ کې څه شک نشتا ولې خرب حاجی نشي په طواف صح خبره کړی دا ولې خرب حاجی نشي په طواف هغه وایي که خرب بیت الله شافی وګرځو نو څوک ته یې اجي سے په خیر سره بشي اجي خرب خراج سے الله تعالی دې معفو کی او چې سره دې حج تقاضې نه پوره کوي چې څنګه و دا غي نه زیات خراب شو نو په دغه تاجي سے مو خراج سے وکړه بابا ته چې د کعبه په بزرګۍ کې څه شک نشته ولې خرب حاجی نشي او دغه تصور سادي بابام پیش کړل سوې چې خر عیسی غرب مکه راوت سادي بابا وای چې خر عیسی اگر په مکه راوت خر عیسی حالانکه عیسی علیہ السلام خر مبارک خر چې پیغمبر خر دی خو بیا هم خر دی نه کاړو د پیغمبر دی نه څه دی سمولې ته خدای نه جوړ شوی څه بل کاړو د پیغمبر خر دی نه خو څه دی بیا هم خر دی نه نه چې خر عیسی غرب مکه راوت چون بیاید هنوز خر باشد او کله عیسی علیہ السلام خر مکه ته لړشي چې واپس راشي نو بیا به صحیح کنه انسان به جوړ شي
صحیح زمونږ وطن کې یو سبله خانه د پولیس افیسر خو پیژنې موږ ورته تانیدار صاحب وو هیډ سټیشن افیسر یې کنه د پولیس سټیشن چیف وي صحیح نو لومبه خدا تصور کلیئر کړ یو مولوی صاحب طالب ته غوسه شو مسجد کې ایو ساده زمیندار راغلو غریب او دس کو نو مولوی صاحب طالب ته دوره غوسه شو خر راغلی وي انسان بدن جوړ څه شو اوس دغه سړی ساده سړی چې او دس کو د خبره لټلی واغسته نو راغه مولوی صاحب له او دس نه بعد ویجیتا کس چې ودې خرو بس مولوی صاحب چې ساده سړی دی او کنه ته هر راغله خپل مالک مال راوست بس ما په مهنت کو سړی نه جوړ کړ ay مولوی صاحب ما یو خر دی هغه نه بل سړی جوړ نه کی ویرای والا د مولوی صاحب خر ته بردارې پر دغلو ورته یو هفته کې الله سره دې کې بته څه جوړ شي سړی به جوړ شي نو مولوی صاحب په هفته الله سره دې خپل بیګاره په وکړ په لسمه ورځ د مولوی صاحب لا سکار پاتې لا سکار پاتې سړی خوراک د وعده مطابق ورته مولوی صاحب اخر اوس مولوی صاحب ته خلا ضرورت مولوی صاحب ورته مبارک شستا قسمت راوي شوی دی هغه ورته هغه څنګه وستا هغه خرخه می سړیوم کو په دې قریبي تاڼه کې متر سټیشن افیسر جوړ کړی تانیدار شه په تانیدار ولاګو صحیح ویتلر سے ملاقات وکړه اوس سړی ساده سړیو تانه تلاړو تانیدار سے کرسای کې ناشته تانیدار په ډېر روب داب دی صحیح شو اوس دې چې وره ساده سړیو اوس تانیدار ته وای زما خرا خدای مهرباني وکړه وای زما خرا ګوره خدای در څومره لوی سړی جوړ کړ ها صحیح تانیدار یې تاسو نو وایي اگر اپاسه ده چې راپاسه د سیو دي کېلو ورکړه اپس مګه اورځو په لګته به شروع وکړه پس دا لګته وای په لګته دی ورته لاندې نه وای نور کو ټول ټیکي او عادت کنه په خبره مذاكي دخلت اشتغل نفسي هذا فراسي ريفيو دخلوا تقول لك طريقه ايش بجد اخوي تلاقي يجيبون الجزئيه اللي كانت ويكي هشكلني كل ده كان انا باید سره په خپل عمل کې انقلاب راوړي انا اللي اخرت توي وان دې چې هشتغل ناري یو څوک درو نه انا صار بتجيبوا شانس بدر رجاله وقت ما تقول ولا شوفهم كده عجب هذا ما احترم انا عشت مخي نوصل ما سيف مذاك مجوي اخر وذا وهي غشي ثاني فهذا مش ده ده ولد الفراغ اللي فات انا مش نيجي ثاني بعد كده اخر ولا نور فقصص القصص بیان کدوی تقصی لعلهم یتفکرون دید پارا چې دوی فکر وکړي سا مثلا ډیر ناکار دی د صفت په اعتبار باندې القوم الذين قوم هغه کذبوا بآیاتنا چې تکذیب کړو د آیاتونو زمونږ وانفسهم كانوا يظلمون اپزانونو خپل باندې دوی ظلم کول من یاد الله سوچ ہدایت ورکدل الله تعالی فول معتدی نو دې هدایت یافته دی و من یضل او سوچ گمراهی کې الله تعالی فاولائک نو دا کسانو الخاسرون دی تاوانیان دی ولقد زرانا تاکک سرا مون پیدا کړی دی له جهنم د پاره کثیر من الجن ډیر خلق د ریانونا والانس د انسانانونا اوس دا کم خلق دی لهم قلوب د دوی د پاره زړه دي لا يفقهون بها خدای په نه حاصلې دا غزونو په حواله دی په نه حاصلې دا غزونو په حواله یعنی کوم په چې حاصله کړی دا د دماغ په حواله حاصله کړی دا زړه ته نه لکه کړی دا ته مسله وړي چې د ایمان تعلق یو شی باندې چې ایمان دې پیدا کیږي دا به اله پیدا کی چې د زړه ته خوشي ها او چې د زړه ته خوشي چې څو پورې دې دماغو کې دې باندې ایمان نه برابرېږي دا په هغه چې څو پورې کوم ځای دماغ کې دا مغز نه زړه ته نه کوله کړی تر هغه پورې ایمان په نه برابرېږي یعنی دا په هټیک ته زمونږ د دماغو دا چې ډالر کار کوي خدای په هغه بیا مونږ دماغونه چرته کوزه کړی دا زړه ته مو کوزه کړی دا نو زړه ته کوزه شوی د دې وجه خو سړی چې ورته باس وایي چې 4 بجې بسار راځي نو دې په 3 بجې روان شي که څنګه څه په خان
ځکه خبره باندې ایمان جوړ شوی دی. صحیح. خو که خدای ورته وایي چې 50 روپۍ کړه د الله پر رضا باندې ورکړي جنت ته وځي، دې باندې عقیده برابر شي. ها صحیح. دا ته کوزيږي نه خبره، نو چې نه کوزيږي نو لاس هم جیب ته نه کوزيږي. د صحابه لاس په کولاو ځکه چلے چې دا خبره راوي زړه ته ورته شي و. صحیح شو. دا عوامو نو وسبیلو که زمونږ د مليانو عقیده برابرې کی، زمونږ د مليانو دا تصور دي چې پیسې به څنګه ګټو. خدای دې معافي وکړي. صحیح. بابا مولانا رومي ډېر عجیب خبره کړې. سوي سیف الله خان تاسو یاد ده؟ دا دغه توریکا وچ علم را برجازنی یار بود، علم را چې علم را برجازنی یار بود، جان معنا زړه ورکوس کوم دې ورکوس کړ د دین علم چې زړه ورکوس کړ نو دا سره یار دې دوست دې چې علم را برجازنی یار بود، علم را برتنزنی مار بود. او کدا علم د صرف د خپل تند لپاره استعمال کړ نو بیا سره مار دی او به دي خوري تبا به دي ایمان به ختم کی. خدای دې مونږ باندې رحم وکړي. خدای کې څه ولا خانه سړي لیکل شعر څنګه دی؟ علم را برجازنی یار بود، ها علم برتنزنی مار بود، علم را برتنزنی چې علم را برجازنی یار بود، علم را برتنزنی ها مارے بابا. دا مولانا رومي ډېر فلسفي سره خان. ولقد زرانا تاکہ سرم پیدا کرے جہنم د پارا کثیرا من الجن ډېر دې پیرانو انسانانو نا لهم قلوب دذنشتا لا يفقهون بها خدای پوانا چلے دزنو پاساز باندې ولهم اعین ددوی پارسترګشتا لا یبصرون بیا خدای قتل نه کوي هغه باندې حق نه ویني، حق نه ویني. ولهم آذان عدل تکیو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمه الله، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه د پیر او مرشدو د خواجہ امیر خسرو. امیر خسرو نوم خو ورغله. صحیح. امیر خسرو د فارسی ډېر بهترین شاعر هم دی. صحیح. په خپل باجا غوړه امیر خسرو او وجد کې براته څه کې براته جذبه پر رااله خلک آسان شي د فرش آسان څه په یوه د خواجہ امیر خسرو. ها د ډېر مشهور یو ډېر مشهور کلام دی. ها چې نه میدانم چې منزل بود شب جائے کې من بودم، وای نه پوهېږم چې څه منزل د شپې هغه ځای چې زکم ځای ناستم. چې نه میدانم چې منزل بود شب جائے کې من بودم، بهر سو رقص بسمل بود شب جائے کې من بودم، خدا خود میرے مجلس بود اندر لام کا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کې من بودم. مشهور شاعر. صحیح. او د کتاب د سکندرنامه خسروی، سکندرنامه خسروی او بل کتاب دیوان امیر خسرو، دیوان امیر خسرو. نو دی او زلوی تاسو وجد کې راغی علماء ډیر ناستو مجلس کې نو دوی چا چې زما پیر او مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کتل دی هغه سړی یقینا جنتی دی. چا چې زما شیخ کتل دی څوک خواجہ نظام الدین اولیاء نو دغه سړی یقینا جنتی دی. نو علماء په اعتراض وکړ استاد شیخ د پیغمبر علیه السلام نه لوی سړی دی، هغه په لاډېرو خلکو کتل او ټول جهنم ته تللی لکه ابو جهل. کوم ځای به جهنم کې ابو لهب، کوم ځای به په جهنم کې ولید ابن مغیره دې کتل نو محمد رسول الله سارا ما خام به کتل عزیز تربوره سارا ما خام کتل. نو استاد پیر او مرشد او شیخ دا محمد رسول الله نه لوی سړی. صحیح. نو خواجہ امیر خسرو ورته ډېر ښه تشریح وکړه وې دغه فرق دی، لیدو کې فرق دی. څه کې فرق دی؟ لیدو کې فرق. زموږ پښتو کې ضرب المثل ټولې خځې نه دي، ټولې خځې نه دي. او حافظ شعر دی غالبا چې نه هر زن است و نه هر مرد، دا ډېر ښه شعر دی.
چې نه هر زن استو نه هر مرد خدا پنج انگشت یکسان کرد، نه هر خدا دا نه هر سړی دی. فرق دی پکې. لکه وګوره د 15 ګوتې دی یو لاس دی، ټول یو شان دي. ساخت یو شان دی نه، اوږدواله یو شان دی، غټواله یو شان دی، فنکشن یو شان دی. کم کار چې ته په دې ګوتو کول شي په دې دوی کول شي نه. غوي لکه دې ګوتو کې چې فرق دی دارنګ انسانانو کې سړو کې هم فرق دی او خود کې هم فرق دی. خبره ده انکار. خواجه امیر خسرو وی لیدو کې فرق دی، لیدو کې فرق دی. ته وی د ابو جهل او د ابو لهب ذکر کو، دای محمد رسول الله نو لیدل صلی الله علیه وسلم. دای وی کلام محمد رسول الله نو لیدل، دای وی محمد ابن عبد الله لیدل. سو کې لیدل یعنی محمد رسول الله نو لیدل، محمد زوی د عبد الله لیدل چې غیر وارو پیغمبر په حیثیت ورته کتل نو کله. محمد ابن عبد الله کتلو او محمد رسول الله ابو بکر کتلو هغه نه پتاو لګوا، عمر کتلو هغه نه پتاو لګوا، بلال کتلو هغه نه پتاو لګوا، عمار کتلو هغه نه پتاو لګوا، ابو هريره کتلو هغه نه پتاو لګوا. دې خلکو چې د خپل عزیزانو دې لیدل محمد ابن عبد الله، هغه خلکو لیدل محمد رسول الله. نه زه چې وام چې زما مرشد معنا دا ده چې هغه په دې حواله وکړي دا زما ګایډ دی چې دې فالو کوم خدای ته ونه ورسي چې دا شیخ فالو کوم. ولقد ذرانا لجهنم، تاکید سره مونږ پیدا کړې جهنم لپاره کثیرا من الجن والانس، ډېر پیریان او انسانان له قلوب چې د دوی د پاره زړه دي، لا يفقهون بها دین پوهیږي پوهه ناسلې دا غزنو په واسطه، ولهم اعین ارض استرګي دي، لا يبصرون بها دین دل کوي هغه باندې حق نه ویني، ولهم آذان لا يسمعون بها د دوی غوږونه دي اورېدل کوي هغه باندې، اولئک دا کسان کالانعام دا د مواشي او د کېټل پانداز، بل هم اضل بلکې دوی دا غوښنه زیات گمراه دي، اولئک هم الغافلون دا کسان کیرلس خلق دي. غافل معنی کیرلس خلق دي، بے پروا خلق دي. وللہ الاسماء الحسنى، اخاذ با اللہ لپارا نمونہ دی خیستا، اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، فدعوه بها نو اللہ تعالی او بلا پدغا نمونو بالے وائی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفار یا قہار. نجدا کم نمی اقلے اغبت در بانی ریفلیکشن کئی چې یا رحمان وای د رحم ریفلیکشن بکیږي، چې یا ستار وای الله به در باندې پردې واچي، بل ډېر غیبونه به الله پټ ساتي. خبر دین کړل چې یا لطیف وای الله تعالی به در کې لطف او مهرباني پیدا کړي، چې یا علیم وای الله تعالی به د علم ریفلیکشن در باندې کوي. خبر دین کړل. وذروا الذين پرېږدئ آکسان یلحدون فی اسمائه چې هغوی کجروي کوي کاغت لل کوي په نامې د الله تعالی کې. نو کاغت لل کوي معنا چې دا د خدای صفات د الله نه علاوه بل چاله ثابتوي. د خدای صفاتونه د خدای نه علاوه یعنی خپل خدایانو له ثابتوي چې دا فلانه خدای چې دې بچي ورکوي، دا بل دې سړي له واده کوي، دا بل برکت چې په رزق کې خدای له خوار کا، دا صفات د چا دي؟ د الله دی یوازې. وذروا الذين پرېږدئ آکسان یلحدون چې هغوی الحاد او کجروي کوي فی اسمائه په نومونو د الله تعالی کې، سیجزون ما کانوا یعملون زر دې دوی له بدله ورکول شي هغه چې دوی کوم عمل کوي. وممن خلقنا ابازه دا مخلوق ته چې مون پیدا کړی دی امتون یو امت دی یادون بالحق چې هغه گایډ کوي خلق د حق په اساس باندې او بے عادلون او دغه الله تعالی د نظام په اساس باندې عدل کوي. والذین کذبوا هغه ساج تکذیب کړي دایتونه زمونږه سنستدرجهم مونږ نیسو دوی درجه په درجه، مونږ نیسو دوی درجه په درجه سلولی انګریجولی من حيث لا يعلمون د داسې جانبنا چې دوی ته احساس نه کېږي. و املی له ازدوی له مهلت ورکوم ټایم ورکوم. درجه الله تعالی وی اعلی فیصلن چې عذاب نه ورکوم لا دمو په دمه لکه نټ په سخته نټ په ټایټ دی. الله تعالی وی د سر رو یو نټ ټایټ کوم
چې سړي ته احساس هم نه کېږي چې دا نه روان دی اخر مې دا خصوصیت هم خېږي واملی لهم او زمولت کوم دویلا ان کیدی متین تاکي سرا تدبیر او پلان زما ډیر مضبوط ته او لم يتفکروا آیا دا خلق دا فکر نه کوي ما به صاحب چې نشتره په ملګری دوی باندې نه پیغمبر علیہ السلام باندې من جنت الحسل وانتو بیا پیریان دې د باندې ځکه یو پیغمبر علیہ السلام متعلق وي وې د باندې پیریان دي د باندې څه دي پیر اثر زده دي صحیح الله تعالی وی دا خلق صدق د دې ونی ځامن دي دا فکر نه کوي چې دې عملګری لیونه نه دي ان هو الا نذير ندې مگر يرون کې دې مبين کلیر کټ يرون کې او لم ينظروا اوس الله تعالی فرمایي چې پیغمبر خلا پرېدا د خدای متعلق څه خبرې کوي دا خلق د خدای متعلق امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سوکرال ورته وی چې تا متعلق فلانی ځای دا خلق ناس استاد متعلق دای وی د بزرګانو ډېر خراب دی عمل وي د بزرګانو لکه زموږ په شان د پښتنو رد دی عمل ورګه زوینم نه بس وایي صحیح حاجی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ته اته چاوي جیوي فلانی دا وی زوما وی فلانی تاسو متعلق جی دا اورته خاموش بیا کې لا بیا هم حیاوا زین نلی دونه زما خلاف خبره کوله ته دومره به حیا چې په مخ راته وای صحیح نو کوس مونږ چا دا جواب ورکا مخ کې دا جرأت کول شي چې تعالی بیا خبر راوړي چې فلانی دغه څه صحیح ورته هغه بیا دور حیادارو چې زین نلی دم نو دا خبره ته دومره به حیا چې ما ته ګوره او هغه به خبره کې شرم نه دي بس اطلاع ورکړه هغه سره پوښیو دا خبره وړل دا کار نه دی صحیح اولم ينظروا نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اته چاوی چې تاسو متعلق فلانی دا څه خبره کې دي امام صاحب ډېر عجیب خبره ورته وکړه و ما نجل والرسول مغن من لسان الورى فكيف انا و د مخلوق د زبون خدای نه اخلاص شوی پیغمبر ته نه اخلاص شوی اخلاص شوی و ما نجل والرسول مغن من لسان الورى فكيف انا وقيل ان الاله ذو ولد د خدای متعلق وی خلکو دانه دی ویلي چې د خدای بچی شته عیسی علیه السلام سره زوی دی د دینه بده خبره بل کې نشي د خدای متعلق څومره ګنده خبره بل ځای الله تعالی فرمایي چې تکاد السماوات يتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا خدای وی دا خبر مال دوه غسره ولی چې زړه خو می غواړي چې د اسمانونو ازمکه او غرونه می سره یو بل سره جنگوره خدای ان دعوا للرحمن ولدا چې دا خدای والی خلق خدای د پاره بچي ثابت دی الله تعالی دا خبر مال څومره غسره ولی چې زړه می غواړي چې اسمانونو او ازمکه غرونه می دا سم سره یو بل نه خراب کړي چې دایله په کوم بیړه ورکړه کړي دا دنیا نه روانه کړي دومره ناکاره خبره ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې قیل ان الاله ذو ولد و دا ویل شو دا الله بارک چې دا الله بچیستا وقیل ان الرسول قد کهنا دا پیغمبر متعلق وي دا جادوګر دی پیغمبر متعلق وي دا جادوګر دی نو یک زمانو تاریخ خبر کې د صدره ها دې اجل قبل خلاص توقف په تعین داس هغه راو ته ونی چې اجل ته به خډه اجر د ټول له اجر دار چې ځان په ټینشن کې ما شو ټول له اجر دار چې رد عمل د ښکارانه نو الله تعالی به افسد کوي نه څه ژوند کې satisfied به خپل ځان سره صحیح you will be doing your own business you will be doing your own business and your own job you will be minding your own business and your own job اگر دا څه شروع شي نو نن بلګیا د عبدالباری کو سیته تعویذ ما متعلق له خبره کړی دا صحیح اسباب شرطه راغلي دي سلامت پدند دا وي اخر کر راځي تاسو نو څه صحیح مونږه خبره کوو چې مثلا وکړه څه کې ستړي نه تاسو ولې صحیح دی وای چې تعالی دې خدای 200 ځله اجر درکې خو چې زه دا خبرو کوم دا سینه کې یې خشي ما نه کړل ما پتا بس د سینه یې خشوا اولم یتفکروا ما بصاحب من جنہ آیا دوی فکر نہ کئی
چې ما اصل کې د خلکو کمزوري دا ده چې مولا سړی ته ولی وای نه، مولا ته ولی وای بیا خلک داغه فالوورز کیږي، چې فالوورز کیږي دین راځي، نو شیطان نه پریږدي، شیطان نه پریږدي. نو د دې په حواله باندې صدا چې خلک ورته په خانقاهونو کې کینولي چې دغه دین سره تعلق نه، خلک راځي بیا شکرانه ولور کوي، پیسې ولور کوي، څوک ول لیم راولي او څوک ول ګوټ راولي او څوک ول بل شی راولي او څوک ول بل شی راولي. صحیح شو؟ حالانکه وظیفه مونږ سړی ته خو پورا نه پیاز ته پسې بچي وشي. شکرانه بل څوک والی. اولم یتفکروا ما بصائبهم او خو ایکسکیوز ورته نشته چې قاضي صاحب شکرانه مګرانه خو نه ایکسکیوز ورته چې قاضي صاحب شکر ابره چې یو مرګري ټلیفون وک ویجنو ما وی یو سړی نه لګي پیسې غسته وي او دا موټرو کاروبار کوم دغه شرشا پشان به د موټرو کاروبار کوم یو سړی نه پیسې غسته وي نه هغه تماوي چې طالب په هر موټر کې صنف در کوم نه پکې به صحیح سره کوم نه پکې به صحیح سره کوم ارڅ ریشو چې وي ارڅ پورشن چې وي هغه بدر کوم. انو ویجی هغه په دې خبره کوله نو وی اوس هغه وایي چې د سلور میاشتو هم زما استحقاق ته چې سوره موټر دي خرڅ کړی دي نو مال او پاګی کې نه فراکه نو ویجی زول ورکم ځکه چې ودا کوم کاروبار د کوم نه دي کې سود منوال دي لیکن اوس هغه دا ایکسکیوز نه لجوړو چې دا قاضي صاحب ماته چې نه سود پیسې دي ولا مور کو پھر سود پیسې دي دا ولا مور کا نو مورته نو بلګری د سود دا پیسې تاسو راغټري چې سره بسکه ینه کته خپل جیب کې چې تار پر به حلال دي پیدا اوس شیطان تا په یو بل جرم ورړی اول خو دا سود کړی دا یو ناروا کړی دین در سره باندې وعده ماته دا ځړ ناروا کړی ما زما خوخه خدا دا چې کته دومره خمو مسلمان چې مانه د فتوی ته پوښ کې 100% دا رسول پیسې او سره غلا ورته دا ولا راځي صحیح ما دا سره بیا مانه فتوا نه وایي. اولم یتفکروا ما اولم ينظروا آیا دوی نو ګوره په ملکوت السماوات په بادشاہ د اسمانونو د زمای کې و ما خلق الله من شیء او هغه چې پیدا کړی الله تعالی هر شی چې دی کنه د خدای کائناتو کې الله تعالی دې فکر نه کوي په کار چې په هر ذره ذره باندې سوچ وکړي. وفي كل شيء له آیه دا عربی او شاعر وایي تدل على انه واحد ورگیا ہے کہ الضمیر ید سادی بابا سوئے وہ یار گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لا گوید اے برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقے دفتر استمار فتح کردگار. اللہ تعالیٰ یہ کائنات کے لیے فکر نہ کرے کلو گندے عقل پکیوی اور پدیم سوچ کو دا کائنات بورتا ہوئی چھ خدا وہ منے سو منے اللہ و منے. وعن عطا ان یکونا ممکن لا چی نزدیشیوی اجلهم اغا فکس ٹائم دوئی فبئی حدیث پس پکم کلام بانے بعدو دے قرآن لباد یؤمنون دے با ایمان راڑی لیکن دنیا کے قرآن نا بہترین کلام خو موجودی دے نشی نا اللہ تعالیٰ کہ قرآن بانے خلق ایمان راڑو نو دین پس آخر کم کلام دے چی دے با پاگئی کنونسی ایمان راڑی تو قرآن نا بعد خو بل شیشتا نا تو قرآن نا بعد بل شیشتا نا یو طالبو طالب مسجد کی دیرو صحیح نو استاد راغه سمود آباد ویز جی زم زم نو استاد ورته ولې په بل جی ما ته پته نشته خو بس زم دلته نه زم وچته دی اداره ته پته نشته چرته زم خو بس زم نو استاد له غصه ولا ځا خو یې کنفیوز باندې سره دی نو ورته وته لګا ډوډۍ وافره څه ډیر وافره او وافرہ سبق وافرہ ویتنور سغواڑے کافرہ نا اللہ تعالیٰ دا دومره وافرہ دا ہدایت کلام میں درکڑے کافرہ دینا بات تا سغواڑے کم خبر آتو کم چپاگے با ایمان راڑے صحیح زما یو ناسکنی کی دیر خواہ عالم سڑو نو بیان بے خلقو دیر خیستہ بیان میں کو خو غصنا کم دیرو صحیح پختونو بس آگا نیچر سخت صحیح نو یو ورځ ته خبره باندې ډیر اپسټ او ډیر غوسه او قبر باندې بیان کو مړ یو شه مړی قبر باندې بیان کو نو چې قبر ته ودرې د سخته ګرمي هوا نو وی یاله په دې جمعه کې په دا خوشالو کې په دا صلح او مصالحتونو کې په دا قبرو باندې ودا 15 کال شو زلګیاي
سورہ کالو شو 15 کاله وی دا قران مې دې سره راواغست پاغه سره مې ورغټول مې ته بیان کړ بیا مې د شان راواغست په دې غاړوي داسې په پرتو په نیغو په کې لرم راغله صحیح نو وی په دې خطا د سړی ځامن نشوي اوس وې څوک انجیل در په سره خدای ستاسو به خو بس من یضلل الله سوچ گمراہ کرے اللہ تعالی فلا ہادی له نشتر سوک ہدایت ورکون کے دتا وَيَذَرُهُمْ اللہ تعالی پریگی دوی فی طغیان پسر کشید دوی کی یا مہون چی دوی سرگردان گرزی یسألونک عن الساعت دوی سوال کئی دتانا دا قیامت متعلق ایان مرساہا چکل بیرا تل دا قیامت کل تورتو آیا انما خبر دادا علمها عند ربی چی علم دا قیامت دا زما پروردگار سر دے لا یجلیها نشخ کارک اولی دے قیامت لا لوقتها پا وقت دے کہ اللہ مگر دغا اللہ تعالی نور سو کے نہ پر اتلو قادر دی نہیں تے علم شتا نور سو د قیامت نہ پر اوستو قادر دی نہیں علم شتا والله تعالی وہی تو صرف د قیامت ہیبت ذکر کا کہ ثقلت فی السماوات والارض دا دیر ہیوی شیر پاسمانوں و ازمو کی دا قیامت تپوس کے دمر لائٹ اخلے تو قیامت تپوس کوئی دمرا لائٹ لا آسانه خبره ده ثقلت فی السماوات والارض الله تعالی فرمایي دا یو هیوی شی د پاسمانونو او پزمکو څنګه هیوی دی چې ټولر سبا تخت تاراچ ټولر سبا get into pieces atomic but نه atomic کو ډیر آسان شی دی پته نه دا ساينسدانان ماته یو سیډي تاسو باندې درکړي تاسو یو سیډي درکوم دا بیا کاپیانه واس دیلا صحیح پاره کې هغه دې باندې دا بگ کرنچ پسند کی صحیح او هغه وایي چې billions of atomic bomb چې څومره تباہی راوړي دا غي نه زیاته تباہی ده لا تاتیکم الا بغتتن برازیدا قیامت تاسنا مگر سڈنلی بغتتن مانا سڈنلی یسالونک ذکر بلاس کیږي نو دا داس نه کیږي شروع شي غر غر شر پر خر او غنټه واقعي بیا نه پس بلاس شي کله هغه غنټه اخلي بیا خلک مرول شي وایي بیا چې خر پر شروع خلک ویل خر کی شپه تخته صحیح لا غنټه پکښتا څه شي پکښتا لا غنټه پکښته اوسې لا غر غر شروع کړ نو بم خوای دیتا چې په یو نینو سیکنډ کې بم نو قیامت الله تعالی فرمای دا څنګه چې بس را روان به ورته ګوره رانی دیشو دغه تر سکرمنټ وسره دی صحیح به کړی راوړته دا راپورته کی صحیح شو اللہ تعالیٰ وی دا بغتتن سڈنلی برس یسألونکا دیتانا سوال کئی کأنک حفی عنہا لکا چیتا دی سر دیر اٹیچمنٹ لرے دی سوال سرہ لکا دی سوال سرہ دیر اٹیچمنٹ لرے قل تورتا اوایا انما خبر دادا علمها عند اللہ کہ علم دا قیامت دا اللہ پا علم کے دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلق نپوئے گی قل تورتا اوایا لا املکو زی اختیار نلدم زان قل پارا دا نفع ولا ضرر دا ضرر الا ما شاء اللہ مگر دا چی اللہ سو غواری ولو کنتو عالم الغیبہ اگر چری زوی چی پوئے دے پپٹ شے باندے چوس گھنٹہ پس سکیگی 2 گھنٹے پس سکیگی سبا بس سکیگی بلد پس سکیگی کذا پدے پوئے دے پیغمبر وی علیہ الصلوۃ والسلام لستکثرت من الخير نو ما بزان پارا دیر زیاد خیر را جمع کړو چې سبا دا مصیبت راځي نن به مړ تدارو کو سبا نه بل مصیبت راځي پته پته را نن مولا منصوبه جوړولا میاش پس بدا مصیبت راځي نن مولا منصوبه جوړولا الله تعالی پیغمبر کو ورته وایا چې ماته مستقبل څه پته نشته دی وجه خو ماته تکلیف راوړي وما مسنی السوء انا بورسیدل ما تستکلف ان انا نعمت الا نذیر مگر يرون کے وبشیر عذیر ورکون کے لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان راړي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين ربنا محمد القران من ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلاه وتوانا للوانا النهار والله خير حافظ الله الرحمن الرحيم